السلام علیکم ملګرو. افغانستان پاکستان کرکټ مینوالو ته مهم معلومات درته شریکوم. افغانستان او د سریلانکا چې کوم دویم د ټیسټ میچ دویم ورځ وه، د هغې مکمل سکور کارډ درته شریکوم چې افغانستان څومره ګټه کې دی څومره تاوان کې دی، او د هغې نه علاوه د نسیم شاه مینوالو دپاره یو ډېر غټ د خوشحالۍ خبر راغلی دی. دواړو معلومات درته شریکوم. ویډیو خپله هم وګورئ او مخکې ملګرو سره یې ضرور شریکه کوئ. راځو ملګرو، اول د نسیم شاه طرف ته چې ورلډ کپ ته چې کله د پاکستان ټیم سلیکټ کېده نو هغه نسیم شاه انجري و، د هغه په شولډر کې مسله وه. شولډر یې هغه ډېر زیات خوږ و د ایکسرېانو نه، او په ایکسرېانو کې چې کله هغې ایکسرې نه وکړې نو شولډر کې ډېره زیاته مسله وه. او په ورلډ کپ کې د هغه په ځای باندې استرالیا واچوه. په ورلډ کپ کې مغه نه و، او تقریبا نیوزیلینډ دوره کې مغه نه و، نو د استرالیا په دوره کې مغه نه و. نو د نسیم شاه مینوال لپاره یو ډېر غټ د خوشحالۍ خبر دا دی چې نسیم شاه خپل پریکټس جاري کړی دی. راولپنډۍ کې په یو کلب کرکټ کې چې کوم دی هغې په اولني اوور کې په پنځم بال باندې وکټ اخیستې ده. نسیم شاه مینوال ته یو ډېر غټ د خوشحالۍ خبر راغلی دی چې نسیم شاه فټ شوی دی انشاءالله، او نسیم شاه به پاکستان ټیم ته راشي. ټیم به بولینګ باندې نسیم شاه سره ډېر زیات مضبوط شي. کله نسیم شاه ته موږ وګورو بهترین بولر دی، او سینګ لري او انسټینګ لري. راځو ملګرو د افغانستان او د سریلانکا ټیسټ میچ طرف ته. افغانستان پرون یو سل اتنوي باندې اوټ شو. سریلانکا چې دی نن ډېر غټ سکور وکړه افغانستان ته. 410 سکور یې وکړل. شپږ لوبغاړي سوځېدلي. ډیوډ کورټني واو یې وکړه. انجلو ماتیوز او دنیش چندیمال پکې یو ډېر غټ پارټنرشپ وکړو. تقریبا 300 شاوخوا 300 نه برابر هغې پارټنرشپ وکړو. انجلو ماتیوز پکې یو سل باندې اوټ شو، او دنیش چندیمال چې دی هغه په 106 سکور باندې اوټ شو. دویمه ورځ چې کومه ده هغه ختمه شوله، خو افغانستان ته مشکل لږ نه ډېر زیات پیدا شو، ځکه چې سریلانکا 212 سکور الریډي اړولی دي. دلته که موږ وګورو د هغې څلور وکټ هم پاتې دي، نو کم از کم هغه 250 300 پورې سکور دغه رسولی هم شي. نو افغانستان به بیا 250 300 سکور دغه هم کوي، او نور سکور به هم سریلانکا ته کوي. نو ډېر غټ مشکل ټارګټ دی چې افغانستان یې راواړی. افغانستان ته مشکلات ډېر زیات پېښ شو، ځکه چې په دغه ټیسټ میچ کې افغانستان ته مشکل ډېر غټ دا دی چې په پهلوان کې افغانستان ټیم راګرځېدی شي، ځکه چې دغه سکور افغانستان چیس کوي، بیا هغې وروسته افغانستان سریلانکا ته ټارګټ ورکوي. نو دغه ډېره ناممکنه ده، خو دواګانې به کوو په دغاګانو به هر څه کېږي. خو سریلانکا ټیم بهترینه لوبه پېښ کړه، بهترین کارکردګي یې وکړله. افغانستان بیټ بالینګ طرف ته کرا شو. نجات مسعود بهترین بالینګ کړی، یو وکټ یې اخیستی. نوید ادران پکې 2 وکټ یې اخیستی دي. قیس احمد پکې 2 وکټ یې اخیستی دي، او یو وکټ چې کومه ده هغه رن آوټ شوی ده، هغه حشمت الله شاه رن آوټ کړی دی. نو تر دې دمه سریلانکا ټیم ښه لوبه کړې ده. افغانستان کې بالران چې دي هغه خیر نن ایکسپیرینس دي، نوي بالران دي، تجربه نشته دي. انجلو ماتیز او دنیش چندیمال پارټنرشپ هم وکړو، هغې پارټنرشپ زره اوټ شوی وی، زره د هغې پارټنرشپ نه وی چلېدلی. نو افغانستان ټیم به کم از کم د سریلانکا ټیم په دغه 300 سکور کې خو کم از کم اوټ کړی وی. خو افغانستان ته مشکلات دي، ګورو چې سبا ډېر 3 باندې څه کېږي. تاسو هم د نسیم شاه مینوال یو، په نسیم شاه باندې خوشحاله شوي وو چې بلکل فټ شو او بېرته کرکټ ته راوګرځېدو. نو دغه ویډیو د نسیم شاه دپاره لایک هم کوئ، خو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره حتما شیر کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ، او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نو ښه وخت ولرئ. د الله په امان.